بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې کې چې جوړ به یاست او تېره شپه ورځ به مو هم په خیر تېره کړې وي. نن موږ تاسې د خیره د پرون درس هغه وروستۍ برخه پسې وایو، ځکه پرون لا ما تاسې ته ویل چې مایلایډوسس چې ده یو څو وسیع البته برخه ده. نو په دې اساس موږ تاسې په دوه لیکچرونو کې باید ووایو. یو لیکچر موږ تاسې پرون په مایلایډوسس باندې واخیست او یو باندې نن باندې اخلو. او پرون موږ تاسې ته دا تثبیت شوه چې پیتوجینیسیس څنګه ده د مایلایډوسس، خپله مایلایډ پروټینونه سره کوم پروټینونه دي، ولې روکیټنسکي په کوم کار باندې کشف کړو، نوم ورباندې ورشو، ولې کښېښو، کوم داسې فزیکي خواص وو چې ورشو، مثلا ځینې تحلیلونه ورباندې واچول چې هغه نښایستې ته ورته وو او بالاخره هغه نوم ورباندې پاتې شو. صحیح ده؟ خو هغه اصل کې مس انډرسټینډینګ و چې دا سټارچ ده، خو سټارچ نه و. په اصل کې موږ تاسې پوه شو چې تر 10 ډوله زیات پروټینونه پکې وجود درلودل. د هغې جملې څخه تر ټولو عام ډولونه چې پخوا پېژندل سوي دي او طبقه بند سوي دي عالمانو په واسطه باندې هغه کوم ډولونه وو؟ لایټ چین امایلایډوسس او امایلایډ اسوسییټډ پروټین امایلایډوسس. دغه دوه ډوله یې چې وو ډېر البته پخواني پېژندل سوي دي. او دغه لایټ چین امایلایډوسس ته موږ تاسې پرایمري امایلایډوسس هم ویل، او امایلایډ اسوسییټډ پروټین امایلایډوسس ته بیا موږ تاسې سیکنډري امایلایډوسس وویل. او موږ تاسې مختلفه طبقه بندي وکړه. مثلا البته دې سبب په اساس باندې موږ ویل چې پر دوه ډوله ده، یو چې ده موږ پرایمري بل سیکنډري، او د موقعیت یا د ټیشو انوالومنټ په اساس باندې هم پر دوه ډوله و چې یو سیستمیک و یا د ایکسټنشن په اساس باندې نه، او بل چې و لوکلایز و. مختلف ډولونه طبقه بندي موږ تاسې پرون وکړه. د هغې جملې څخه مروج او په داخله کې چې ویل کېږي امایلایډوسس هغه کوم ډولونه وي؟ سیستمیک او لوکلایز. ډېره عادي خبره ده. صحیح. نو نن به موږ تاسې په سیستمیک او وروسته بیا په لوکلایز امایلایډوسس باندې خبرې وکړو. سمه ده؟ راځو نن په سیستمیک امایلایډوسس باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. دا مه هېروئ چې سیستمیک امایلایډوسس د مختلفو ډولونو امایلایډوسس په نتیجه کې رامنځته کېږي. مطلب دا چې تر یوه زیات غړي پکې شامل وي. هغوی ته موږ څه وایو؟ سیستمیک امایلایډوسس ورته وایي. صحیح. لومړی پرایمري سیستمیک امایلایډوسس. ما تاسې ته مخکې ویل چې پرایمري چې تر ډېره بریده پورې سبب معلوم نه وي، دا اکثره وخت د لایټ چین امایلایډوسس څخه وي، نه؟ لایټ چین امایلایډوسس. او دا هم یو معلوم حقیقت ده ډاکټر صاحبانو چې تقریبا 10% د پرایمري امایلایډوسس چې وي هغه د پلازما حجراتو د ډسکریسس څخه، یعنې د پلازما حجراتو د تشوشاتو څخه رامنځته کېږي، چې له هغې جملې څخه یې تر ټولو عام چې وي هغه کوم وي ډاکټر صاحبانو؟ ملټیپل مایلوما. تقریبا 10% یوازې د پرایمري امایلایډوسس د ملټیپل مایلوما په وخت کې لیدل کېږي. یعنې ملټیپل مایلوما بن مرو کینسر ته وایي. په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو، داسې کینسر چې په هغو کې بي لیمفوسایټ ډېر زیات وي، او څونه چې بي لیمفوسایټ ډېر زیات وي هغومره به پلازما حجرات زیات جوړېږي، او هغه بیا زیات امینوګلوبولین جوړوي. زیات امینوګلوبولین چې کله تخریبېږي په نتیجه کې لایټ چین ډېر زیات تولیدېږي. هغه که کاپا وي او که لمدا، هر یو چې وي یوزولي کاپا ډېر وي. صحیح. نور ډېر کم واقع کېدونکي چې دي ډاکټر صاحبانو هغه مونوکلونل ګاموپاتیس، البته لکه مونوکلونل ګاموپاتیس چې ته وایي ډاکټر صاحبانو؟ مونوکلونل چې کله د دغه په واسطه باندې په دغه بلې لیمفوسایټ باندې دغه شي کلونل ډیویژن کوي، نو دې دغه مونوکلونل وایي. کله چې بیا دغه کلونل ډیویژن په نورو ویشن یا سب ډیویژن وکړي هغه بیا ملټیپل کلونل، هغه ملټیپل دغه ورته وایي، کلونل ورته وایي. دا کلونل اصطلاح هغه. صحیح وایه. په لږ ما زه پکې کنفیوز کړم. صحیح. خو ته وتوانېدې چې ما ډېر ښه کنفیوز کړې په دې کې ډاکټر صاحبانو. ستا صحیح ده، ستا کنسپټ کلیر ده، فقط دوې خبرې دي په دې کې. مونوکلونل کله چې داسې لوڼې حجرات له پراجنیټل حجراتو څخه لاسته راسي چې بالکل خواص د مورنۍ حجراتو وي خلاص، نو هغه خو چې کله چې شکل او اکثره خصوصیات یو شاته وي، ترشحات هم یو رقم وي، نو دا عموما څه رقم انټي باډیانې جوړوي؟ داسې انټي باډیانې جوړوي چې یو کلاس به وي. هغه داسې به نه وي چې ځینې به یې جي جي کلاس جوړېږي، ځینې آی جي ایم کلاس، نه یو کلاس جوړېږي. نو یو کلاس چې جوړېږي دا خطرناکه د چیز لپاره خطرناکه تمامېږي؟ د امایلایډوسس لپاره، ځکه چې عیني
لایټ چین لاسته راځي هغه یا کاپا یا لمدا او د عین امینوګلوبولین څخه ازادیږي او هغه چې کله تخریبیږي په نتیجه کې عین فایبریل پروتین ورڅخه جوړیږي لکه سره کم چې په امایلوډوس کې موږ تاسو مخکې ورباندې خبرې کړې وې صحیح نو په دې اساس باندې خاصه کسر ډاکټر صاحبانو لکه مثلا ولډسترونز سندروم دا به د خیر موږ تاسو وایو او همدارنګه ماکرو ګلوبینیمیا ماکروګلوبینیم بیا ځینې غټې انټيباډیانې موږ تاسو په وینه کې وینو دا به د خیر موږ تاسو ټول په هغه کې وایو د خیر په لوکیمیا او لیمفوما په برخه کې به دا موږ تاسو ټول وایو صحیح او هیوی چین ډیزیز په دغه وخت کې بیا اکثره وخت انټيباډیانو هیوی چین ته البته ترسب کړی خو بالاخره دومره درته وایم ډاکټر صاحبانو چې په پرایمري سیستمیک امایلایډوسس کې یوزولي لایټ چین لاس لري هغه سببونه ما تاسو ته مخکې ویلي وو ځینې دلته روښانه شوي دي خو دا خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو چې دا پرایمري امایلایډوسس تقریبا یوازې 10% یا هم تر یو کم سبب یې ممکن معلوم وي او یا 10% یې سبب معلوم نه وي خلاص نو په دې اساس دې ته موږ څه وایو پرایمري یا هم بعضې وخت ایډیوپیټیک امایلایډوسس ورته ویل کېږي په داسې حالت کې چې سیکنډري امایلایډوسس بیا ګوري سبب یې معلوم وي تر یو معلوم سبب وروسته لکه په خاص توګه سره امایلایډ اسوسییټډ امایلایډوسس چې وي هغه د یو معلوم سبب څخه وروسته صحیح ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا خبره په یاد لرئ کله چې پلازما حجرات حجروي ویښونه ترسره کوي مثلا په خاص توګه سره نیوپلاستیک پلازما حجرات په ځینې کینسرونو د بون مرو په خاص توګه سره د بي حجراتو په ځینې کینسرونو کې مثلا موږ تاسو به وایو ځینې نیوپلاستیک پلازما حجرات وي نیوپلازم چې څه وایي نوي جوړ یعنی اصل کې کینسري حجراتو ته ویل کېږي نیوپلازمز کینسر صحیح نو ځینې داسې نیوپلاستیک داسې کینسري پلازما حجرات رامنځته کېږي چې هغه په سنګل کلون کې بیا وروسته ویشل کېږي او هغه بالاخره د انټيباډیانو په ترشح باندې شروع کوي انټيباډیانې چې څومره زیات جوړیږي همدومره به زیات لایټ چین هغه یوزولي که کاپایي کلم داوي او که کاپا چین وي او موږ تاسو پوهیږو چې هغه بیا بالاخره سیرم ته ازادیږي په نارمل انسانانو کې هم ګوري که چېرته یو انفلمیشن جوړیږي یا هم مثلا چېرته سیلولر ایمیونټي پاله کېږي همدغه انټيباډیانې چې تخریبیږي لایټ چین هغه که کاپا وي کلم داوي وینې سیرم ته بالاخره ازادیږي او بالاخره پښتورګو کې ډېر په اسانه اطراح کېږي خو په ځینې کسانو کې صحیح په ځینې کسانو کې چې بې اندازې په کومو کسانو کې چې کېدای شي د پښتورګو تکلیف ولري کېدای شي سیکریشن کې تکلیف ولري کېدای شي جینیټیکي ستونزې هغه ما تاسو مخکې ویل کېدای شي مختلفې یوه ستونزه لري نو په هغو کسانو کې بیا د ځینې رګونو چاپېره همدغه کاپا او یا هم لمدا چین چې هغه ترسب کوي ټول هم نه وي ګوري دغه بیا هم د مکروفاج په واسطه باندې ټوټه کېږي واړه فیبریلس پروټینز یې ډاکټر صاحبانو تاسې منګ پېژنئ څه شي پایپونه چې مانګ ونیسي آفرین لکه پایپونه سي ونیسي یا کله سي په چایجوش کې مثلا چې خو هغه دومره فرق وي چې هغه په داخل لوبین خواته وي او دغه د باندې خواته وي یا په بل عبارت تاسې دا کولران لیدلي دي چې دو بچلان د باندې خواته لکه مالګې غوندې شیان ایستلي د باندې خواته دا هم دغسې کیسه وي ورور د رګونو د بسم البران د باندې خواته دغسې یو او د پروټینو کتلې جوړېږي صحیح نو سببونه یې ما تاسو ته وویل سیکنډري سیستمیک امایلایډوس پرایمري سیستمیک امایلایډوس باندې موږ تاسو پرون ډېر خبرې کړې وې صحیح نن بیا صبح باندې وکړو اوس راځو سیکنډري یا هم ریاکټیو سیستمیک امایلایډوسس دا خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو په دغه وختونو کې په سیکنډري امایلایډوس مطلب دا معنی چې یو سبب معلوم ده تر یو وروسته بالاخره موږ په امایلایډوس باندې اخته سو سیکنډري دې ته ویل کېږي په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو دا یو کمپلیکیشن دی چې شوي د کرونیک انفلمیشنونو لکه ټوبرکلوسس نه وروسته صحیح ده برونکیکټایسس نه وروسته برونکیکټایسس ډاکټر صاحبانو چې شته وایي د برونکیولونو پرمننت ډسټرکشن اینډ ایریټیشن دې ته شی وایي برونکیکټایسس یو ارټیلیکټایسس د ډاکټر صاحبانو هغه د لنګس کولپس ته وایي یو برونکیکټایسس دا د پرسلن بل چې دا کرونیک اوسټیومایلایټس د هډوکو د بنمرو التهاب د اوسټیومایلایټس موږ تاسو وایي په مزمنو حالتونو کې ډاکټر صاحبانو بل کرونیک پایلونیفرایټس لیپروسي موږ تاسو ویلي لیپروسي په یاد مو ده کرونیک سکین انفیکشنز او یا هم همدارنګه نن انفیکشس کرونیک انفلیمیټري کنډیشن ځینې غیر انتاني مزمن التهابي حالتونه
لکه په خاصه توګه سره موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو ځینې اوټوایمین ډیسارډر لکه اوټوایمین ناروغیانې په یاد ما تاسې ته ویلې روماټایډ ارترایټس انفلمیټري باول ډیزیز یا آی بي ډي چې موږ تاسې ورته وایو ځینې ټیومرونو په وخت کې لکه رینل سیل کارسینوما هاچکن ډیزیز دا به د خیره وروسته وایي هاچکن ډیزیز یا هاچکن لیمفوما صحیح او یا هم ان فیمیل میډیټرانین فیور ان انهیریټډ ډیسارډر په نیکسټ سلایډ کې به وایو په دغو ټولو حالتونو کې ډاکټر صاحبانو زموږ تاسې په سیرم کې امایلایډ اسوسییټډ پروټینونه ازادي لکه په خاصه توګه سره اکیوټ فیز ریاکټانټ پروټینونه چې موږ تاسې د هغوی لپاره معاینات هم کوو په یاد مو د سی آر پي ټیسټ چې ورته کوو همدغه که چېرته تر ډېره وخته پورې همدغسې پاتې سي بیا دا د وینې په رګونو کې بالاخره همداسې نه پاتې کېږي ځینې نازکو رګونو کې شاوخوا وځي د بیسمنټ ممبران او د پارنکایم الحجراتو ترمنځ ترسب کوي خپله د وینې په رګ کې دننه او څه شی جوړوي یو متجانسه کتله داسې تک سپین مواد به هلته ولیدل سي لکه د هګۍ سپین صحیح اکسټرا سیلولر وي دا لکه د هګۍ سپین هیالین غوندې مواد به یې ترسب کړي وي صحیح چې اصل کې دغه نشایستې ته ډېر ورته والی لري خو په اصل کې ما تاسې ویلي چې دا پروټینونه دي په خاصه توګه سره سیکنډري امایلایډوسس په کومو غړو کې ډېر واقع کېږي په داخلي ځینې ابډامینل وزرا کې لکه مثلا کډني لیور سپلین اینډ اډرینلز صحیح تاسې ویلی سئ چې دغه اډرینل او کډني دا په پیروټونیم کې دننه دي که د باندې ریټروپیروټونیم دي صحیح شپار صورت دریم ډاکټر صاحبانو سیستمیک امایلایډوسس کې هغه څه شی ده هیموډایالیسیس اسوسییټډ امایلایډوسس هیموډایالیسیس اسوسییټډ امایلایډوسس دا هم سیستمیک ستونزه ده ډاکټر صاحبانو ما تاسې ته مخکې ویلي وو هغه کسان چې پښتورګي کار پرېږدي دې ته موږ رینل پیلر وایو او د رینل پیلر کسانو په وینه کې ډېر شیان لوړېږي چې له هغې جملې څخه ځینې خطرناک مواد دي لکه کرټینین لکه یوریا دغو کسانو لکه بلډ نایتروجن یوریا چې موږ تاسې ورته وایو نه دا د دغو بن نه کرټینین دغه د دغو کسانو او د دې تر څنګ نور شیان هم چې په پښتورګو کې مثلا مخکې اطراح کېدل هغه په وینه کې پاتې کېږي ټول هغه اطراحي مواد په وینه کې پاتې کېږي نو په نتیجه کې سړی بیخي یعنې دا رینل پیلر کسان تاسې د لرې وینئ معلومېږي درته یو خو داسې وي چې د ده ټول بدن پړسېدلی وي صحیح بله خبره دا ده چې یعنې دوی جنرالایز وډیما لري دا کسان بل دا رنګ یې داسې یو قسم خاصیت په اوښتی وي ځکه دغو کسانو په وینه کې یوریا لوړه سوي صحیح او دا د وخت په تېرېدلو سره د حالتونو یو تر بل پسې ورته کېږي نو ښه خبره دا ده چې دغو کسانو ته موږ تاسې ارټیفیشل بلډ دغه وکړو فلټریشن وکړو دغه ارټیفیشل یا مصنوعي فلټریشن ته موږ تاسې ډایالیسیس وایو دا خپله ماشین ته یو ماشین ته چې ویل کېږي هیموډایالیسیس یا هیموډایلیټر دغه ډایالیسیس ماشینان بالاخره خپله طریقه لري د انسان مثلا دا یو خوا یې له ارټري سره وصل کېږي بله خوا له وین سره نو له یوې خوا وینه ورځي او بلې خوا بېرته وین فلټر کوي نو دا خپله طریقه او خپل وخت لري ډاکټر صاحبانو خو دا خبره په یاد لري دغه ډایالیسیس د اصل کې داسې ده لکه مصنوعي پښتورګي خو دا هیومن میډ ده نیچرل نه ده نو په دې اساس اکثره زموږ تاسې ځینې پروټینونه نه پېژني چې هغه یې دغه کې فلټر کړي له وینې څخه ایسته کړي چې یو هم له هغوی څخه مایکرو دغه ده ایمینوګلوبولین یا مایکروګلوبولین بیټا 2 ده کوم چې د ام ایچ سي مالیکول ټایپ 2 یو نارمل برخه وه ما تاسې ته ویلي وو په یاد به نو دغه بعضې وخت پاتې کېږي دا چې پاتې کېږي بالاخره دا د انسان په خپله پښتورګي کې او یا هم په ځینې نورو غړو کې ترسب کوي په نتیجه کې د هغو غړو د تخریب سبب کېږي حتی که ډېر اندازه یې ډېر سي دا خبره به زه د خیر وروسته درته ووایم د دې ساین سیمپټم کې البته په هر غړي کې ځان ته ډاکټر صاحبانو دغه امایلایډوسس چې لږ وي هغه کوم داسې خاص اعراض نه ورکوي خو په پښتورګو کې لږ امایلایډوسس هم اعراض ورکوي بس مثلا په اینه کې ډېر اعراض نه ورکوي لږ صحیح په زړه کې هم لږ اندازه ممکن اعراض ولیدل شي خو ډېرې بیا مثلا خپل اعراض ورکوي صحیح خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو دا په کوم ځای کې مثلا د په دغه وخت کې دغه البته هیموډایالیسس اسوسییټډ دغه امایلایډوسس دا هم سیستمیک ستونزه ده ډاکټر صاحبانو خپله د وینې د رګونو په جدار کې ساینوویم کې البته د بندونو ټینډن شیټ کې او یا هم سب کونډرل بونز صحیح تر غوږرو ولاندې وي صحیح دغه برخه کې نو عموما په دغو برخو کې ډاکټر صاحبانو لکه په خاصه سره مثلا د سینې په
کیچ کې موږ تاسې پوهېږو سب کنټرول بونس د خپله په بندونو کې هم دغسې کیسه ده صحیح دا او په دغو ځایونو کې معمولا ترسب کوي او په نتیجه کې د هغو ځایونو ستونزې رامنځته کوي. بل ډول سیستمیک امایلایډوسیس چې د امایلایډوسیس د ډاکټر صاحبانو هغه هیریډو فیمیلیل امایلایډوسیس. هیریډو فیمیلیل څه معنا؟ په ځینې کورنیو کې عام ارثي نو دې څه دا معلومیږي چې امایلایډوسیس په ځینې کسانو کې په ارثي ډول سره هم رامنځته کېږي. مثلا دې لپاره موږ تاسې خپل ثبوتونه لرو لکه په خاص توګه سره هیریډیټي چې ده پولي نیوپروپاتیک امایلایډوسیس. ځینې وخت په ځینې کورنیو کې یا په ځینې غړو کې په ارثي ډول سره ډاکټر صاحبانو د اعصابو ستونزې لیدل کېږي. خو که چېرته موږ تاسې هغه عصبي تارونه راواخلو بایاپسي ورڅخه واخلو ویې څېړو وګورو چې په هغوی کې امایلایډوسیس ترسب کړی ده. صحیح ده. په خاص توګه سره ټرانسټریټین مواد پکې ترسب کوي او په نتیجه کې د هغو اعصابو ستونزه رامنځته کوي. خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو او دا خبره بیا لري دا یو اوټوسومل ډومیننټ ډیسارډر ده. اوټوسومل ډومیننټ تاسې راته ویلی شئ څه معنا؟ هغه چې یو جین یې په یو جین کې مشکل autosomal, what do you mean by autosomal dominant? سم مثال پر اخلاص بیانم ګورئ اوټوسومل دا معنا چې په دغه اولو دوه ویشتو جوړو اوټوسوم کروموسومونو باندې یو په 6 کروموسوم باندې نه انتقالیږي. صحیح ده. دې ته چې وایي اوټوسومل. او بله خبره دا ده چې ډومیننټ که چېرته په یو الیل کې عموما دوه الیله موږ تاسې دې لپاره لرو نه دوه الیله چې یو فرض کړئ دا د مور او پلار مور ده خوا دا فرض کړئ دغه یو الیل ده او دا پلار ده خوا ده. نو که چېرته مثلا دغه ناروغۍ په ریسیسیو توګه سره وه صحیح دا بیا په هغو دا معنا چې په دغه کې هم باید ډیفیکټ راسي او په دې کې هم ډیفیکټ راسي. دې ته ریسیسیو صحیح ریسیسیو ناروغیانو کې په دواړو کې به ستونزه راسي. او که چېرته ډومیننټ و په دغه یوه کې چې هم ستونزه راسي دا ناروغي رامنځته کولی شي. بارز جین استغله صحیح ده. نو دغه عموما په دغه یو جین کې له پلار لخوا که کله مور لخوا چې ډیفیکټ راسي خطرناکه ده ګورې صحیح هغه حتما په اولادونو کې د ناروغۍ په ډول سره رامنځته کېږي. بیا نه مني بیا هغه صرف کیریر ده. آفرین هغه بیا کیریر ده صحیح. ښه په هر صورت په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو په ځینې عصبي تارونو کې لکه مثلا پریفرل اوټونامیک نرفز په دغو کې ترسب کوي صحیح ده. او یا هم کله چې ترسب وکړو نو هغه اوټونامیک نرف چې کوم عضلاتو ته یې تاثیر ورکړی وو یا انرویشن ورکړی وو په هغو کې به کمزورتیا احساس شي یا به ځینې وخت دردونه کوي یا به هم پارایستیزیا رامنځته شي. What do you mean by paresthesia? Anesthesia part څه شي؟ حس کم شي او انستیزیا چې بیخي حس له منځه ولاړ شي صحیح. او بل می هاف کارډیومایاپاتي ځینې وخت د زړه د دغه سبب کېږي. په هغو صورتونو کې ډاکټران صاحبانو چې په هغو عصبي تارونو کې مشکل پیښ کړي چې زړه ته انرمیشن وکړي لکه واګس نرف او د ویګس نرف کارډیاک برانچ صحیح په یوه ځای کې چې اکثره وخت امایلایډوسیس وشي. ځکه موږ تاسې پوهېږو مستقیما ایسینول بیا بعضې وخت د دغه په واسطه باندې کنټرولېږي. هارټ ریټ موږ تاسې د اوټونامیک نرف سیسټم په واسطه باندې هم زیاتېږي او کمیږي. همداسې ده که نه ده صحیح ده. سره له دې چې زړه د خپل ځان لپاره ځانګړی پیس میکر لري لکه ایسینوس نه. ښه امایلایډ ان فیمیلیل میډیټرانین فیور. میډیټرانین هغه میډیټرانه سیند خو پېژنئ تاسې میډیټرانه بحر یغو میډیټرانه ته چې کوم هیوادونه نږدې دي په یغو هیوادونو کې هم ځینې وخت په ځینې کورنیو کې امایلایډوسیس واقع کېږي ډاکټر صاحبان خاص دی په دې کورنیو کې. او دغه چې دا ډاکټر صاحبانو دا بیا په اوټوسومل ریسیسیو ډول سره دغه ناروغۍ په یوه کورنۍ کې منځته راوړل کېږي. اوټوسومل ریسیسیو خو مثال خلاص و چې دغه دواړو کې ډیفیکټ نه وي دا یو کې که ډیفیکټ وي هغه مازې کیریر ده خو مرضي نه ده صحیح. ښه دا به د خیر زه په جینیټیکي ناروغۍ کې ډېر ښه درته وایم اوټوسومل ریسیسیو څه معنا اوټوسومل ډومیننټ بیا هم تکرارېږي او بیا هم ایکس لینک څه معنا صحیح. ښه په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو لکه مثلا ځینې ارمانین عرب او یا هم ترکانو کې دغه ستونزه لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو ځکه چې هغه مدیترانې ته ډېر نږدې واقع دي دا خلک. او دا خلک چې په مدیترانې سیمو کې اوسېږي او په مایلایډوس باندې اخته سي هغه کسان وایي ډاکټر صاحبانو په تکراري ډول سره په دې کې سخته تبه واقع کېږي او یا هم پولیسیروسایټس. پولیسیروسایټس څه معنا لکه مثلا انفلمیټر انولمنټ اف د پیلورا پیروټونیم سینویم
او داسې نور. بالاخره به د څه سبب چې سخت د نس دردونو، سخت د سینې دردونو او سخت د پښو دردونو او د دې ترڅنګ سخته تبه لري. کله چې دغه اعراض په هغه هیوادونو کې چې هغه مدیترانې ته نږدې دي ولیدل سي، دوی حتما د مایلایډوسیس د شک ورباندې کوي او معاینات ورته کوي. ځکه چې په ځینې کورنیو کې ما درته چې دا په اوټوسومل ریسیسیو توګه سره په ارثیت راوړل کېږي دا ناروغي. دلته ډاکټر صاحبانو د پرایمري مایلایډوسیس او د سیکنډري مایلایډوسیس دواړه سیستمیک مایلایډوسیس دي. د دې ترمنځ توپیر ښودل سوی دی ډاکټر صاحبانو په دې کې لایټ شین او په دې کې مایلایډ اسوسییټډ دغه پروټینونه وو. په دې کې عموما د بي لیمفوسایټ ډیسکریسس وجود درلوده ډاکټر صاحبانو، یا هم ایمونوګلوبولین یا انټي باډیانې ډېر زیاتره شو کېدل هغوی څخه لایټ چین بالاخره د دې سبب کېدل چې په ځینې ځایونو کې مایلایډوسیس رامنځته کړي. په دې وخت کې بیا کرونیک انفلمیشنونه وو، کومه خبره نه وه خاصه. او انسیډنس د دغه په خاص توګه سره موږ تاسې پوهېږو چې په امریکا کې او یا هم په هغو هېوادونو کې دا د پرایمري چې مخ په وده دي یا یې وده کړې ده، په هغو هېوادونو کې پېښې زیاتې دي او دا تقریبا په ټوله نړۍ کې ډېر زیاته، ځکه خصوصا غریب هېوادونه اکثره وخت د ځینې کرونیک ناروغۍ د ټي بي په شمول سره ښکار ګرځي نه. او دا هم په خاص توګه سره په پښتورګو کې، په زړه کې، په باول او یا هم په نرف کې واقع کېږي. دغه سیستمیک امایلایډوسیس چې دا بیا هغه البته امایلایډ اسوسییټډ دا په کډنی، لیور، سپلین او اډرینالز کې صحیح ده. او په دې کې هم کانګو تلوین مثبت ځواب وایي په دې کې. خو دې څخه بیا وروسته مثلا موږ تاسې یو بل تخنیک ته چې هغه مواد ورباندې واچوو دا بې رنګه کېږي، دا بل یې نه بې رنګه کېږي، هغه پرېږدئ صحیح. لابراتوار کار ده. تاسې نه وایئ چې لابراتوار والا خو هم ناسته، خو هغه تر اوسه کانګو تلوین پېژني لا نه. What is Congo؟ صحیح؟ ښه، په هر صورت دغه ځینې تلوینونه دي ډاکټر صاحبانو، ځینې رنګونه دي دا چې دا موږ سره یو لابراتوار والا هم ناسته، په دې باندې لږ رڼا اچوم صحیح، که خفه کېږئ نه. ډاکټر صاحبانو موږ تقریبا 6 ډوله رنګونو څخه استفاده کولی شو تر څو د امایلایډوسیس تشخیص ورباندې وکړو. 6 ډوله صحیح، لکه په خاص توګه سره هایوسین او هیماټوکسلین. دا خو تاسې پوهېږئ چې هایوسین چې دغه سره کم ده ابي او هیماټوکسلین سره کم ده پینک. دا هغه فرق لري ډاکټر صاحبانو. ځینو ته هایوسین رنګ ورکوي اکثره وخت او پینک معلومیږي، او که هیماټوکسلین رنګ ورکړل نو بیا به سره کوم معلوم سي؟ ابي معلوم سي. بعضې وخت موږ تاسې دواړه ورباندې واچوو هېڅ تاثیر ورباندې ونه کړي، هغه نو سره کوم معلومیږي؟ لکه شیشه غوندې معلومیږي، بېرته یعنې پاکېږي. کله چې رنګ ورباندې واچوو بېرته سلایډ پرېولو صحیح ده، بېرته پاک سي، هغه هایلین معلومیږي. او یا هوموجینس هم یې دا اخیستی وي هم یې هغه اخیستی وي، نو سپیسیفیک نه سو لنډه ده صحیح. هسې مو د وخت ضایع وکړه. تر ټولو ښه طریقه چې دغه کانګو ریډ تلوین ده ډاکټر صاحبانو، موږ همدارنګه میتایل وایلیټ هم کارولی شو او دغه خصوصیاتو سره بالاخره رنګ اخلي ډاکټر صاحبانو. او یا هم مثلا دغه نور رنګونه دي چې د دغه هر یو څخه موږ تاسې استفاده کولی شو. دا ټول دغه لوړ چې دي ډاکټر صاحبان دا سپیسیفیک دي، او دغه لاندې چې دي دغه نن سپیسیفیک دي. دا معنا چې یوازې امایلایډ پروټینونو ته رنګ نه ورکوي، په مختلفو نورو موادو کې موږ تاسې له دغه څخه استفاده کولی شو صحیح ده. لکه مثلا اشین بلو او پاس پیریوډیک اسید شفت چې موږ تاسې ورته وایو صحیح ده. اشین بلو کله اشین بلو موږ تاسې په امایلایډ باندې واچو نو بلو ګرین معلومیږي، او که چېرته پیریوډیک اسید ورباندې واچو نو سره کوم معلومیږي؟ پینک. ښه، په هر صورت راځم ډاکټر صاحبانو تشخیص ته یې د امایلایډوسیس تشخیص مې نو څنګه کېږي ستاسې په نظر سره؟ تر ټولو دقیق معاینه چې دي بایاپسي ده. تر ټولو دقیق معاینه چې دي موږ اوس ځینې ایمینو کیمیکلز مواد هم لرو چې هغه په خاص توګه سره سپیسیفیک د امایلایډ پروټینونو پر ضد باندې جوړ. په دا چې امایلایډ یو رقم نه ده، مختلف ډولونه لري، نو هغه د ډېر سپیسیفای نه وي. تر ټولو سپیسیفیک معاینه چې دي ډاکټر صاحبانو موږ تاسې سره چې ده هغه بایاپسي ده صحیح. نو امایلایډ چې ده ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په ځینې کسانو کې په تصادفي ډول سره حتی چې انسسپیکټډ وي موږ تاسې شک هم نه ورباندې کوو، په تصادفي ډول سره موږ تاسې څېړنه د یو بل شي دپاره کوو، هغه وګورو چې وله دا خو امایلایډوسیس هم لري په ځینې ډیپ غړو کې خاص توګه سره صحیح. لکه مثلا پښتورګو او یا په ځینې نور مثلا موږ پښتورګو کې بایاپسي د یو بلې ناروغۍ دپاره اخیستې ده، موږ شک کوو چې دا کینسر نه وي، موږ شک کوو د بل شی نه وي، خو وروسته ګورو چې په یوه کې امایلایډ هم شته صحیح ده. او دا خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو، امایلایډ کسان تر ډېره وخته پورې بې اعراضو پاتې کېږي، خو که چېرته امایلایډ پروټینونو اندازه زیاتېږي مستقیما متناسب ده د اعراضو په رامنځته کولو سره. څومره چې امایلایډ زیاتېږي هغونه به د دغو خلکو اعراض زیاتېږي، او حتی تر دې اندازې پورې چې امکان لري انسان د مرګ تر کندې پورې ورسوي. په خاصه توګه سره د پښتورګو امایلایډوسیس په ټیټ نظر مو ورته ګورو چې دا مازې یوه ناروغۍ ده، استاد څه کوي دا 2 ورځې را تخته ده صحیح، یوه ګونګه ناروغۍ راته وایي، دا ډېره دلچسپه ده، خو باید
هیڅ وخت په کلینیک کې تر پامه ونه غورځول شي. صحیح؟ تر ټولو ښه معاینات چې دي بایاپسي اگزامینیشن. اکثره وخت ډاکټر صاحبان اټاپسي باندې هم تشخیص کیږي خو هغه ګټه نه کوي. ځینې وخت چې ځینې انسانان مړه شي لکه موږ تاسې خو چې مړه شي برای په کیسه کې نه کېږي په کرونا باندې ورواړی به ورسي ورشاخه کوي نه یا وایي د دغه د ورپېښې ناروغۍ له وجې مړ شي. ورپېښه ناروغۍ نه پیدا کوه. په خارج کې داسې نه وي ګورئ هلته د مرګ سبب حتما معلوموي ځان ځکه چې هلته ریکارډ لري هلته ټول مړي راجستر کېږي. صحیح؟ دا د مړو راجستر کېدل ولې کېږي ځکه دوی هر کال خپل نفوس معلوموي څونه زیږېږي څونه مړه سوه یعنې موږ ډیکلاین روان ده نفوس که لوړ روان ده. صحیح؟ خو دلته داسې نه ده څو مړه سوه بېچارهګان څو ژوندي سوه موږ داسې نه وي په کیسه کې. خو انشاءالله تعالی دلته به هم یو وخت کې داسې کېږي چې هر مړی راجستر کېږي او د مرګ سبب یې معلومېږي. صحیح؟ نو په دې خاطر اټاپسي چې ورته سوي ده په اکثره کسانو کې په اټاپسي کې هم ډیټیکټ شوی ده چې د دې د مرګ سبب امایلایډوسیس یا خاصه توګه سره د زړه امایلایډوسیس یا د پښتورګو امایلایډوسیس د ځینې کسانو د مرګ سبب شوي وي. صحیح؟ او بایاپسي له ژوندي موجوداتو څخه چې موږ تاسې یو نسج واخلو او بالاخره یې هغه تشخیص کړو په هغو کسانو کې چې موږ شک ورباندې لرو نو موږ تاسې له یوه غړي څخه لکه مثلا پښتورګي له پښتورګي څخه بایاپسي اخلو. صحیح ده؟ اوس مثلا هغه کسان چې ډیالیسیس ورته کېږي دوامداره نو موږ تاسې په دې پوهېږو چې 10 کاله کې دا حتما په امایلایډوسیس اخته کېږي. نو مثلا 8 کاله یا 6 کاله وروسته موږ تاسې یو کسانو څخه له پښتورګو څخه یې بایاپسي اخلو او ګورو چې په دغو کیس کې امایلایډوسیس رامنځته شوی دی که نه دی رامنځته شوی. او دا رینل بایاپسي چې دا ډېره ښه نتیجه هم ورکوي تشخیص یې هم ډېر اسانه کېږي او ډېر ښه دقیق کېږي. صحیح؟ بل د دې تر څنګ یعنې د دې ډیټیکشن ریټ چې ده ډېر ښه ده. بل موږ تاسې له نورو غړو څخه مثلا که یو څوک د ریکټم د برخې امایلایډوسیس ولري له هغوی څخه بایاپسي واخلو هغه هم ډېر ښه ریټ لري موږ ته یې کولی شو چې ښه یې تشخیص کړو. خو له ځینې ځایونو سره له دې چې په امایلایډوسیس اخته دي موږ تاسې بایاپسي واخلو بیا هم ناکامه کېږو صحیح تشخیص کې را سره مرسته نه کوي. حتی بایاپسي هم لکه په خاص توګه سره جنجایوا او سکین. What is جنجایوا؟ د وریو امایلایډوسیس او یا هم د سکین امایلایډوسیس څخه چې موږ تاسې کله بایاپسي واخلو نو رزلټ به یې ډېر پور وي را سره. صحیح؟ دا په یاد لرئ. او دا خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو کانګو ټیسټ هم ډېر د پام وړ ده. داسې نه ده چې ته اوس یو لیژن ده او له یو لیژن څخه وروسته بایاپسي هغه خو ځان ته خبر د کانګو ټیسټ په بایاپسي باندې اچول کېږي. نه دا کانګو ډای رنګ بعضې وخت په سرنج کې راخلي او زرکوي انسان ته روغ انسان ته دا ناروغ انسان نه زورونه د امایلایډوسیس شک چې ورباندې کوي. نو دا ډای چې دې ورانجکټ کړو وروسته تر نیم ساعت یې په وینه کې تاسې ښه متوجه شئ په وینه کې سویه د کانګو ریټ ګوري که چېرته یې سویه همدومره پاته وه. صحیح ده؟ هغه سویه پلس یورین اکسکریشن هغه ورڅه منفي کوي. که چېرته ستا هغه نه اندازه چې تا درکړی وه هغه نه اندازه بېرته اکسکریټ سو صحیح په یورین کې نو ته پوهېږي چې ولا دغه سړی نه دی ناروغ. او که چېرته لږ اکسکریټ سو ته یې پوهېږي چې ولا حتما یو ځای د امایلایډ شته ځکه دا کانګو تلوین کم اکسکریټ سو کم اعتراض سو نور هلته ډیپوزیټ شوی. صحیح؟ ښه معاینات دي نه؟ خو ځینې کسان له دې سره سنسیټیویټي لري. صحیح؟ سیاست ورسره اناپایلیټیک شاک سبب کېږي حتی د مرګ سبب کېږي. نو په دې اساس د دې استعمال ځایونه هم اوس لږ دي ډېر نه استعمالېږي. صحیح؟ ځینې نور ټیسټونه هم شته ډاکټر صاحبانو لکه الکتروپیروسیس. صحیح؟ اوس مثلا الکتروپیروسیس پېژنئ تجزیه دي ځینې پروټینو پکې کېږي لکه په خاص توګه سره الکتروپیروسیس څخه موږ تاسې د تلسیمیا په معلومولو کې ډېر کار اخلو. صحیح؟ دې باندې به د خیر بیا زه تاسې ته بحث وکړم په انیمیا چې موږ تاسې وایو زه ووایم چې ایچ بي الکتروپیروسیس څه معنا. صحیح؟ نو په دغه الکتروپیروسیس ځینې معایناتونه شته چې هغه خپله دغه چې دي د امایلایډ پروټینونو الکتروپیروسیس یا د هغوی تجزیه پکې کېږي. صحیح ډاکټر صاحبانو؟ یا هم همدارنګه ایمینو الکتروپیروسیس د ماپیتي پروټینونو الکتروپیروسیس په هغو صورت کې چې موږ شک لرو د لایټ چین امایلایډوسیس باندې. صحیح؟ او یا هم په خاص توګه سره دا خبره په یاد لرئ د الکتروپیروسیس د څه شي کېږي د یورین او سیرم پروټینونو. صحیح؟ او یا هم د بنمرو اسپایریشن له بنمرو څخه یې بایاپسي راغله او الکتروپیروسیس څخه وروسته موږ تاسې معلومېږي چې دا کس په امایلایډوسیس باندې اخته ده. دغه هغه خبره ده ډاکټر صاحبانو. دا کوم تلوین و کانګو؟ صحیح؟ دغه یو نارمل پکچر ده او دا پولرایزینګ مایکروسکوپي نه پولرایزینګ مایکروسکوپي نه وروسته ما درته چې بیفرجنز ګرین ایپل بیفرجنز په ډول سره معلومېږي. په یاد باندې ما تاسې مخکې ویل
په تشخیص کې له موږ سره ډېره مرسته کوله، البته تر بایاپسي وروسته. راځه د کانګوري ټسټ کول د یو ناروغ شخص څخه بل شخص ته ځکو یا یو شک باید مثلا یو مریض ما ته راځي زه شک باندې لرم چې دا مایلیډوس ونه لري، نو کانګو تیار له ما سره سته په لابراتوار کې کانګو ډای د هغه زه ور انجکټ کوم، مثلا هغه خپل اندازه لري، فرض که زه ورته زر کوم دته 15 یا 10 سی سی ناروغ شخص ته وروسته مثلا 24 ساعته د یورین کې زه ګورم صحیح چې څونه کانګو اوس مثلا ما 10 سی سی ورته زر کړی ده 24 ساعته وروسته په یورین کې ده، البته په یو صورت کې چې پښتورګو فنکشن امپایر سوي نه وي، وروسته ګورم ماته تقریبا 3-4 سی سی په لاس راځي نور ورکسو صحیح لکه د پاکستان طیاره په خبره ده چې ورسته پاکستان طیاره ورکسو صحیح هغه مالیزیا ګرځولې دي چې ورکسو په هوا کې شپار صورت مالیزیا کې اندونیزیا ګرځولې و دا چې مزه چې دا ورکسو په هوا کې کړه نو دا باید و خورکسي نو ورکسو څه معنا چیرته کښینستل دا معلومه خبر د په ځینو ځایونو کې مایلیډوس وجود لري صحیح او په یو ځای کې ډیپوزیټ وکړو او که مایلیډوس وجود نه درلود نو ټول غلط سیسه به بیرته په یورین کې ویني هدي معنا دي نه morphologic feature of amyloidosis of different organs یا organs صحیح نو موږ تاسو خو دا وایي چې دا یو سیستمیک ستونزه ده په مختلفو غړو کې امایلویډوسیس صورت نیسي ډاکټر صاحبانو په مختلفو غړو کې صحیح چې ډېر عامه ده له هغې جملې څخه پښتورګي صحیح پښتورګي په نورو غړو کې هم ترسب کوي نو دا غړي تر غړي فرق کوي ځینې خواص دي ډاکټر صاحبانو د امایلویډوسیس یو رقم دي یعنې چې په هر غړي کې ترسب وکړو چې ته داسې ګراس پیچرز ورته وګورې ته شک پې کوې چې ولا دا امایلویډوسیس ده ځینې فزیکي خواص ما داسې خو بایوکیمیکل چینج یو له بله سره لري صحیح اکثر خواص دي د ټولو غړو سره یو شان وي امایلویډوس چې پکې سوی سړی بیره دی چې بایپسي واخلي په ګراس دی په سترګو یې ته ووینې درته معلومېږي چې دا بل شی نه ده له امایلویډوس څخه بغیر خو هغه هم دغه کار کړی ورشو نه په سترګو یې کتل او بیا بالاخره ایوډین تلوین ورباندې اچولی و بالاخره سلفوریک اسید ورباندې اچولي و نه چې اول نسواري او بیا بالاخره بېرته بنفشي ګرځېدلی و ده وایي چې دا ولا سټارچ د بل شی نه ده ښه په هر صورت او په اکثره غړو کې ډاکټر صاحبانو امایلایډ پروټینونه چې وي دا په کوم ځای کې ترسب کوي بیسمنټ ممبران د رګونو چاپیرو کې او یا هم extra vascular spaces کې صحیح what do you mean by extra vascular space او یا هم بیسمنټ ممبران فرق شته extra vascular interstitium interstitium with extra vascular آفرین یا interstitium ګورې دا یو د وینې راک ده صحیح what is this this is the endothelial cell see او دا بلو چې معلومیږي ډاکټر صاحبانو بلو that's شی ده بیسمنټ ممبران which is type 4 collagen نه اوس دلته ډېر خبر که کپیلري و ډاکټر صاحبانو نو کپیلري بیچاره خو له بیسمنټ ممبران شاته د استي اکسټرا واسکولر برخه لري نو دا به معلومه خبره ده د استي په اکسټرا واسکولر برخه سي انټرسټي هم ډاکټر صاحب چې وایي په دغه ساحه کې به ډېر زیات ترسب وکړي خو که چېرته دا یو څه لوی رګ نو بیا معلومه خبره ده چې دلته څه شی شروع کېږي ټونیکا انټایما نو بیا به عموما دا ډیپوزیشن چې وي د ټونیکا انټایما او د بیسمنټ ممبران ترمنځ به په دغه ساحه کې په نسبتا غټو رګونو کې خو په سمال سایز اټري کې بیا کولی شي دا تر جدان د باندې خواته موسي صحیح لکه هغه کولر چې ما مثال درکړو هغه مالګه چې د باندې خواته وتلې وي نه په اکثره غړو کې همدغسې کېږي ډاکټر صاحبانو صحیح ده او امایلایډ چې وي اکثره وخت ډاکټر صاحبانو دا په یاد لرئ چې د واسکولر سپیس اینډ پارنکایمل حجراتو پر مابینونو کې هم ترسب کوي صحیح ده ښه خیر په هر صورت دا بیرته هغه خبره ده د شکل له نظره که چېرته هغه غړو ته چې امایلایډس پکې وجود لري ټول هر یو غړی کوي ورته وګوره هغه به غټ معلومیږي رنګ به یې څه خاصیت اوښتی وي او یا به داسې معلومیږي لکه د ربړي خاصیت به لري او که چېرته موږ کټ کو کټ سرفیس به موږ ته څنګه معلومه سي کلک لکه جیلی سي کټ کوه یو رقم یو خوا نرمې جیلي یو کلکې جیلې نه دي دا تر وخت نه یې تېرې ډېرې خوندورې تا نو جیلي بیخي خوړلې نه دي څنګه وایي یو چا له چا چې پوښتنه کړې وه چې چمبرخیال پېژنې وایي دغه نه وایي څنګه وایي بادرنګ پېژنې وایي و دغه چې را تاوي وایي ورته چې ځان وروالا که چمبرخیال هم پېژنې دا چمبرخیال موږ تېره ورته وایي ده نه
نو پاس جیلی چې ده جیلی داسې نه وي صحیح جیلی چې کټ کې داسې کلکه معلومیږي ځکه چې یوز ولې هلته قندونه پکې ډېر زیات وي او قندونه چې وي هغه نسبتا کلک وي کلکواله حتی دا سیل ممبران ته کلکواله چې ورکړي وي قندونه ورکړي وي سیل ممبران خو نرم وي خو څونه کلکواله اوس مثلا دغه د نباتي حجرات چې دي څونه کلک وي نه سیلوال لري ځکه هلته ډېر زیات سلولوز پکې وي اکثره وخت قند عموما کلکواله ورکوي صحیح نو دا چې قندونه غوندې مواد البته دا قند نه دي خپله پروټین دي صحیح ده متجانسه کتلې جوړ کړي داسې معلومیږي لکه قند خلاص جیل چې لکه جیلي چې کټ کې څه سو کلک معلومیږي او یا هم موم ته ورته صحیح ده او ترانسلوسنټ پرانکای معلومیږي ترانسلوسنټ څه معنی شفاف ډېر شفاف معلومیږي صحیح ده او که چېرته په دغه وخت کې موږ تاسې ایوډین ورباندې واچوو نسواري به ښکاره سي چې دا خصوصیات یې لکه د قند صحیح او په اصل کې دا قند نه ده د مایکروسکوپ له نظره ډاکټر صاحبانو کله چې موږ تاسې په هغه ساحه کې مثلا هر غړی چې وګورو نو معمولا د ځینې نازکو رګونو چاپېره به وګورو چې ځینې امایلایډ پروټینونو ترسب کړی ده او بالاخره دا ترسب دومره زیاتېږي بعضې وخت چې حتی موږ کولی شو چې بې د مایکروسکوپ په لوڅو سترګو سره هغه ساحه وګورو او دومره چې دغه څومره زیاتېږي نو شاوخوا به هم په خپله په دا رګ او هم په دا شاوخوا پرنکای حجراتو باندې فشار اچولی وي نو هغه پرنکایما به مقابل کې څه کېږي اټروپي به کوي نه دې ډول اټروپي ته موږ څه وایو پریشر اټروپي د پریشر اټروپي د اکثره غړو د داخلي پرنکایما حجراتو د پریشر اټروپي سبب کېږي لکه په اینه کې مثلا وروسته به زه درته وایم اول د پښتورګو مایلایډوس ته راځم ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته ویل چې پښتورګو مایلایډوسس تر ټولو زیات ده صحیح ده او ډېر کمه اندازه مایلایډوسس کولی شي چې په پښتورګو کې ایل افیکټس ولري یعنی د پښتورګو د تخریب یا هم د وظایفو د تخریب سبب شي صحیح ده او په پښتورګو کې هر ډول پرایمري واقع کېدای شي خو یوزولي سیکنډري مایلایډوسس اکثر په پښتورګو کې ځکه صورت نیسي چې د پښتورګو کار هم دغه ده چې دغه مواد اکسکریټ کړي ترڅو دغه یې کړي اطراح یې کړي صحیح ده او تقریبا د مایلایډوس له وجې چې څوک وژل شوي دي 60% یوازې د پښتورګو د مایلایډوس له وجې مړه شوي دا خبره په یاد لرئ صحیح نو دا خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو کله چې په پښتورګو کې هغه ترسب وکړي امایلایډ د څه سبب کېږي پروټین یوریا او نیوپروټیک سنډروم ځکه امایلایډ بالاخره هغه پرمیبیلیټي داسې زیاتوي په هغه ساحه کې کله چې پرمیبیلیټي زیاته شوه نو هغه ماکرو مالیکول چې مخکې نسوی فلټر کېدای اوس به هغه فلټر کېږي او هغه په ادرار کې لیدل کېږي بیا بالاخره هغه ادرار نو دا د پروټین یوریا او پروټین یوریا په نتیجه کې چې رامنځته کېږي نیوپروټیک سنډروم صحیح ده او که چېرته د پروټین یوریا وجود ونه لري یوازې نایتروجن دغه سوډیم پکې زیات شوی په وینه کې هغه بیا سره کوم سنډروم رامنځته کوي نیوپریټیک سنډروم آفرین ښه د سترګو له نظره که ډاکټر صاحبانو موږ تاسې دغو پښتورګو ته وګورو په اولو وختونو کې ممکن نارمل وي او بالاخره که چېرته مایلایډ پکې زیات شوي نو د دغه به البته د پښتورګي سایز به هم غټ شوی وي صحیح ده او په ځینې ځایونو کې کېدای شي موږ تاسې ځینې اسکیمیک تاثیرات وګورو البته صحیح ده ځکه چې د امایلایډ له وجې ځینې رګونو لکه پرون چې ما تاسې درته ویل په یاد دي او په یاد مې دي پرون ما تاسې بحث ورباندې وکړو امایلایډ چې وي لکه انټر لیبیولر اټري چې کومه چې تر آیکیو دغه البته تر اپرنټ اټریول مخ ته خواته ده نو اوس مثلا دلته تاسې خپله فرض کړئ چې فرض کړئ دلته مو امایلایډ زیات شو دلته مو امایلایډ زیات شو نو په نتیجه کې به د دغو د یوې بلې خوا به دا سره راسکویز کړي که یا صحیح د داخلي لومین یې کمیږي او داخلي لومین چې کم شو اوس دې خواته معلومه خبره ده چې دغه پریپرل برخې ته کمه وینه ځي نو په نتیجه کې به جی پار هم کم شي او خپله پښتورګي ته به تغذیه کمه شي نو پښتورګی یوزولي اسکیمیک اټروپي هم کوي ډاکټر صاحبان صحیح د مایلایډوس په وخت کې ممکن یعنی دا معنی چې امایلایډ مواد به پکې زیات شوي وي خپله پرنکایما یې راکمیږي یعنی آهسته آهسته پښتورګی روان ده رینل فیلر طرف ته صحیح که چېرته ډاکټر صاحبانو موږ تاسې د مایکروسکوپ له نظره بیا ورته وګورو یوزولي ګلومیرولای به وګورو چې په پیښه کې ډېر اشکل شوی ده او یا هم پیریټیبیولر انټرسټیشن صحیح د پښتورګي جوړښت نارمل د چا په یاد ده البته د پښتورګو اساسي فنکشن سټرکچر یونټس څه شي دي نیفرونز دي آفرین او یو نیفرونز چې دی ډاکټر صاحبانو هغه به دغسې وي ده اول به بومنز کپسول ولري بومنز کپسول بیا پراکزیمل کانولوټیډ ټیبیولز او بالاخره لوب اپهیلني
بیا بالاخره ډیسټل کانولوټیډ ټیبیول او کلیکټینګ ډکټ. فرض کړئ دلته بل نیفرون برابر دی، دلته بل نه. ښه په هر صورت دلته موږ تاسې پوهېږو چې یو رګ ورته راغلی دی ډاکټر صاحبانو چې هغو ته موږ څه شی وایو؟ افرنټ ارټریول. او دا بیا بالاخره په 5 شاوخوا کې نازکو کپیلریانو کې یو نښت شوی، هغه بېرته سره یو ځای شوي دي. بیا یې شي جوړ کړی ده افرنټ ارټریول. دا بیا بالاخره همداسې کښته راغلی ده، شي جوړ کړی دی پیریټیبیولر ارټریول. او دا بلې خوا ته بیا موږ تاسې پوهېږو څه شی ده؟ پیریټیبیولر وینول به بیا وه. پیریټیبیولر وینولز او بالاخره هغه وځي بیا چې یو څخه جوړېږي انټرلابیولر وینولز او بالاخره ارکیټ وینول او بالاخره داسې ورڅخه ځي تر څو رینل هغه ورڅخه جوړ شي وینز نه. ښه په هر صورت اصلي دا فنکشنل برخه یې دغه ده. دغه پیریټیبیولر دغه بیا بالاخره تر دغه ټیبیول چاپېره په دغو ځایونو کې واړه کپیلري ورکوي نه. دې ته څه ویل کېږي؟ پیریټیبیولر کیپیلریز. همداسې ده که یا؟ چې ورک خو ناست واست ساده نارمل هیستالوژي ده، شی هم نشته کې دلته صحیح. نو عموما ډاکټر صاحبانو کله چې اوس موږ تاسې وګورو په ګلومیرولس بیسمنټ ممبران کې وایي ډاکټر صاحبانو کله چې دغه هغه ترسب وکړي امایلایډ نو بالاخره چې د لومینل نیوروینګ رامنځته کوي. لومینې تنګوي. ولې؟ تاسې خپله فکر وکړئ ډاکټر صاحبانو ګورو د ګلومیرولس تاسې فرض کړئ دلته اوس مثلا دغه بیسمنټ ممبران ده نه، دلته دا ترسب کوي. نو معلومه خبره ده چې دلته دغه داخلي لومین دلته چې اوس مثلا متجانسه کتله زیاته شوه، ته معلومیږي دغه لومین یې را کوچنی کړو که یا ته خپله د دغه د ټیبیول لومین داخل لپاره کوچنی کوي که یا خپله په دا لومین کې نه دي ډاکټر صاحبانو ده، بلکې د دغه لومین د بیسمنټ ممبران د باندې خواته صحیح. او دلته هم په دغو رګونو چاپېره کپیلري چاپېره په دغو ځایونو کې ډاکټر صاحبانو اکثره وخت ترسب کوي. یا په بل عبارت کله چې موږ تاسې وګورو دا به داسې معلوم چې لکه د هګۍ سپین چې پکې وي دا ځکه پروټیني مواد د ډېر زیاته متجانسه هایالین کتله جوړه کړي صحیح. نو دغه تغیرات رامنځته کوي. کله چې دا تغیرات رامنځته شو ډاکټر صاحبانو کله چې مثلا دغه بیسمنټ ممبران کې چې هر څونه آزادوالی وو هغه به همدغسې پاتې شي او بالاخره به هغه مکرو مالیکولز د باندې راوځي. بل به ځینې امایلایډ مواد حتی د باندې راوځي. عجیبه نه ده ډاکټر صاحبان ګورئ تاسې خپله فرض کړئ اوس کله فرض کړئ چې ار بي سي چې راوته دلته چې ار بي سي راسوه مثلا تر دې ساحه چې کله تېرېږي هغه به داسې پلانه شي که نه شي او داسې به بالاخره داسې پسې راشي دا به دلته موږ تاسې داسې وګورو. دې ته موږ څه شی وایو؟ ریډ کسټ. لکه ما تاسې مثال درکړ تر مارکر چې خټه وباسي نه دا موږ تاسې ته څه په ګوته کوي چې ولا ستونزه پورته کړو پښتورګو کې په ګلومیرولس کې ده که موږ په ادرار کې دا ووینو. او که چېرته مثلا ډبلیو بي سي مثلا موږ تاسې وګورو هغه به بالاخره څه رقم معلومه شي؟ هغه به دغسې معلومه شي دغسې په دغه ډول سره ځکه چې تر دې برخه تېرېږي هغه لکه کسټ غوندې شکل. دا به بیا موږ څه رقم وګورو؟ دا زده که باقي صحیح ده. دې ته بیا څه وایي؟ ډبلیو بي سي کسټ. استوانوي جوړښتونه دي صحیح ده و کسټ. او دغه چې دې ولې دلته تا ته دا پروټین چې بیا کله تېروځي ډاکټر صاحبانو هغه بیا څه رقم کسټ جوړوي؟ پروټین کسټ. هغه هم وایټ کسټ وي صحیح ده سپین وي اکثر وخت. هغه پروټین هم تر دې مواد چې غټ پروټین لکه مثلا البومین صحیح هغه چې راوځي هغه بیا څه رقم البومین کسټ جوړوي. او دا خبره خیال لري ډاکټر صاحبانو نو کله چې دغه ورسره راوځي امایلایډ هغه به څه رقم کسټ جوړ کړي؟ امایلایډ کسټ. دغو کسانو ته که موږ تاسې د یورین ډي ار وکړو صحیح یورین ډي ار یورین که ورته تجزیه کړو نو چې شي پکې لیدلی شو؟ البومین کسټ او دا نور شیان به پکې یوژولي امایلایډ کسټ. امایلایډ کسټ به موږ تاسې په دغو کسانو کې وګورو صحیح. ښه او بالاخره دا پرمیبلیټي زیاتېږي ډاکټر صاحبانو کله چې زیات پروټین موږ د لاسه ورکوو موږ پوهېږو په وینه کې امکوټیک پرېشر کمیږي هایدروسټیک اضافه کېږي صحیح. نو په نتیجه کې به دې سبب شي چې موږ تاسې د وینې پلازما اکثره په انساجو کې د باندې خواته وځي په خاص توګه سره په پښو کې مثلا یا به هم په داخلي ځینې غړو کې مثلا دا کېدای شي د اسایټس سبب شي د مثلا د پیلورل افیوژن سبب شي پیریکارډیل افیوژن سبب شي او یا هم موږ تاسې پوهېږو چې پیډل اوډیم او دغه شیان رامنځته کوي بیا صحیح.
او دې پیښ ته موږ څه شی وایو نیفروټیک سنډروم ښه او دا ټیبیول کې ډاکټر صاحبانو همدغه کیسې روانې وي چې ما تاسو ته مخکې وویل صحیح بل موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو صحیح ډاکټر صاحبانو بعضې وخت ډاکټر صاحبانو دا چې په دغه ساحه کې خصوصا دغه ټیبیولز موږ تاسې پوهېږو د څه شي په واسطه داخل لخوا پوښل شوي دي یا دا یو رقم حجرات دي دغه پراکسیمل کانولیټر ټیبیول دي ته موږ کیوبایډل سیل وایو صحیح او دغه لوپ اپ هیل چې دا بیا دغه بیا د سیمپل سکوامس سیلز نو تاسې په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو کله چې دلته مثلا تر دغه کیوبایډل حجراتو د باندې خواته بیسمنټ ممبران کې دلته ډېر زیات دغه صورت ونیسي امایلایډ ډیپوزیشن وسي نو موږ پوهېږو له یوې خوا خو دې ته تغذیه نه ورکول کېږي بل دا خپله وظیفه دا ری ابزار د وظیفه چې د ری ابزار شو هغه ښه چې ترسره تقریبا موږ ډاکټر صاحبانو دا خصوصا ستا دپاره ډېر تاسو په دې باندې تر اوسه بحث نه دی کړی فزیولوژي م نه دی ویلي نه دغه کله چې موږ تاسو وینه فلټر کېږي ټوله وینه په دغه ځای کې را فلټر کېږي صحیح ده تقریبا ټوله وینه یوازې ار بي سي پاتې کېږي په وینه کې او موږ پوهېږو غټ مالیکولونه پروټینونه پاتې کېږي نو ټول خو دغه ساحې ته چې بیرته راځي تقریبا 80% یوازې بیرته په دغه پراکسیمل کانولیټر برخه کې بیرته ری ابزارب کېږي وینه ټوله بیرته جذبېږي نو دا چې موږ تر دې چاپېره تاسو پوهېږو امایلایډ پروټینونه دا ری ابزاربشن صحیح نشي کولی نو چې ری ابزاربشن نشي کولی نو دغه حجراتو ته هم ډېر زیات ضرورت نه پیدا کېږي بالاخره دا اټرافي کوي ځینې ډیجنریشن کوي صحیح دغه یو ګراس پیچر د دې امایلایډ پروټینونه دي په پښتورګو کې ترسب کړی موږ تاسې ګورئ په سترګو باندې لیدلی سو په نوڅو سترګو او دا تر اټاپسي وروسته صحیح تر اټاپسي وروسته څه پوزو دا کیسټونو سره د باندې د رومون دی یا دلته څه شی پکې وینم تاسو څه شی وینئ سپره کامره خاصی پرم دغه مخکې د جهاد په اولو شپو کې وایي دغې ونو بیا چې به وایي څوک ګیر کړو دا نه وو قاضیان مازیان نه وو چې دا اوس کافر دی که نه د خپله بې فتوا پرې رایسته بې سواده خلک هم وو باره بې مړ کاوه نو وایي په دې وخت کې یو هغه ګیر کړی و یو هزاره بېچاره و نو هغه یې وایي مړ کاوه وایي هغه ورته ما ولې وژنئ ما ګناه شوی وایي دی ورته ته کافر یې وایي ولې کافر یم خو ما ته وایي چې ته کافر یې وایي ویلې چې شنې سترګې دي دي سره وریښتان دي دي د پلانکي زوی او نوم د غلام علي د پلانکي زوی نو ته کافر نه یې چې شی دا د دوی کرایټریا وه نه له ځانه یې جوړه کړې وه یعنې ډېر یو بد حالت کې موږ پاتې سوي صحیح ده دا د دوی کرایټریا وه نو اوس هم دا له هغه څخه رایاده شوه تاسې خپله فکر وکئ چې مثلا پښتورګي دي او په پښتورګو کې موږ تاسې متجانسې کتلې ولیدې او څه شی ورباندې وایي تاسې ورشو بیچاره بیخي هم داسې صرف نظر کوئ معنی ته چې هغه به بالاخره دغه یو کاسټ د سیمه ایوډین پر واخیسته او ایوډین چې به پر واچول هغه به څه شی رنګ غوره کړو د سواري صحیح ده ته تر معلومیږي نه چې نه سواري رنګ یې غوره کړی ده د ایوډین باندې اچولي صحیح نو موږ پوهېږو چې دا شی دی دا مایلایډ دي صحیح ترسب کړی او بالاخره یې وروسته بیا یو بل کار هم کړی و ګورې بیا یې سلفوریک اسید ورباندې اچولي بیا یې هغوی بنفشي رنګ اخیستی خو دا ایوډین وروسته موږ ته دستي تثبیت کړه چې دا والا هغه دي البته تر اټاپسي وروسته صحیح چې مایلایډ پروټین ده او په دغه ځای کې ډاکټر صاحبانو دي مایلایډوسس مایکروسکوپیک پیچرز دي ګورئ دغه یو ټیبیول د دغسې کټ سیکشن یې اخیسته سوی ده په داخل کې ګورئ تاسې وینئ د امایلایډ کسټ پېژنئ اوس صحیح د امایلایډ پروټین او بل موږ تاسې پوهېږو چې ګورئ دغه ساحې کې تر بیسمنټ ممبران لاندې په دغو ساحه کې ترسب کړی دی دغه واړه واړه چې معلومېږي دا د وینې رګونه دي صحیح کپیلریز دي ترې کپیلري و چاپېره یې دومره زیات ترسب کړی دغه کپیلري ته ګوره چاپېره یې دونه ترسب کړی تاسو ته معلومیږي که یا او دغه بیا څه شی دي دا په منځ کې سره سره حجرات دغه کپیلري دي او دغه نور چې دي دا ټیبیولونه دي صحیح کټ سیکشن د ټیبیولونو ته معلومیږي کوري په دغه ساحو کې ترسب کړی ده صحیح حتی تر دغه ټیبیول چاپېره هم کړی ده نه بیسمنټ ممبران چاپېره دغه یې دا خو یو ډیاګرام ده او دغه یې ریل پیکچر ده صحیح تاسو فکر کوئ چې لکه دا بعضې خلک موږ تاسې بعضې شیان وایو ډاکټر صاحبانو هغه ریل کې بل لکم وي صحیح ریل کې نو دا بیا موږ تاسې په دغه پورې اړه لري تر څو اندازې موږ تاسې پوهېږو لکه مثلا تر ټولو لکه کیریوټایپ د حجراتو نه
کله چې تاسې حجرات ګورئ داسې نه وي چې په دې باندې لیکلي چې دغه اوله جوړه کروموسوم ده دغه دویمه او دغسې منظم به تاسې ته پراته وي تاسې به کرار ګورئ چې هو دا دغه د دغه سنټرومیر دلته د دغه اوله جوړه دا اوټوسوم دي دا ایکس کروموسوم یا پرې لیکلي چې مثلا دغه شپږم نمبر کروموسوم دا نه وي پرې لیکلي صحیح دا ستاسې په وړتیا پورې اړه لري صحیح لکه په دغه سلایډ کې چې تاسې ورته متوجه سئ تاسې معلومېږي ګورئ دغه وینئ دغه اربیسیان چې پکې معلومېږي دغه کپیلریانې دي او دغسې چې پایپونه لکه دغه مثلا دا بیا یو ټیبیول ده صحیح او دغه بیا بالاخره د پښتورګو او ایډین تلوین باندې اچولی ده او وروسته یې پولر مایکروسکوپي کې لیدلی ده چې دلته بایپرجنس خاصیت لري او هلته یې کانګوریټ تلوین اخیستی ده نو دا چې امایلایډوسیس نه ده نو څه شی ده هغه د هغه خبره ده نه د پخواني خلکو سپلین امایلایډوسیس ته راځو ډاکټر صاحبانو سپلین خو تاسې پېژنئ چې تر ټولو غټ لمفاوي غړی ده صحیح او موږ تاسې پوهېږو په لیفټ اپر کوادرانټ کې وجود لري دلته او وظیفه یې څه شی ده د اربیسیانو هدیره ده صحیح او یا هم موږ تاسې پوهېږو د اربیسیانو ریزرو ځای ده یا هم په بل عبارت کې معافیت تر ټولو غټ غړی ده ریډ پلف وایټ پلف مثلا تاسې پېژنئ چې مثلا دا څه رقم جوړښت لري اناټومي له نظره بعضې وخت دغه خپل امایلایډ په سپلین کې هم ترسب کوي ډاکټر صاحبانو په سپلین کې دوه ډوله امایلایډ ترسب کوي یا د امایلایډوس څخه وروسته سپلین کې دوه ډوله مارپالوجیک پیچرز موږ تاسې لیدلی سو یو ته یې موږ تاسې ساګو سپلین وایو او بل ته موږ تاسې څه وایو لاردوشیز سپلین ډېره ساګو پېژنئ تاسې پېژنئ ته به یې تاسې موږ ته راوښیاست ساګودانه نه په دغه بازار کې شته خلک ښځې ډېر سره کار لري دا دیګ کې استعمالوي تاسې بیا نه استعمالوي خارجیان یې ډېر استعمالوي داسې یو رقم نه دی دغه ساګو دي دا ساګو دی اکثره خلک یې په دې دپاره که د یو شي حجم زیاتوي نور داسې نه فکر کوم ښه خوند کوي دا نه بد خوند کوي د یو شي حجم زیاتوي صحیح او دغه دپاره کارول کېږي ساګودانه په نامه باندې راځي صحیح نو د اکثره دیګ کې اشپزي کې ډېر ورڅخه استفاده کوي ساګو په خارج کې مثلا په د ساګو څخه ساګودانې څخه ډېر استفاده کوي خلک دا چې موږ تاسې اشپزي د پټاټو څخه بغیر بل شی نه زغیر موږ کنه صحیح ده نو ساګو دغه داسې وي ډاکټر صاحبانو ساګودانه یا هم ساګو سپلین چې موږ تاسې ورته وګورو حتی په سترګو دا معلومېږي مایکروسکوپ ته ضرورت نشته سپین لکه مردکان چې پکښې وي صحیح ده سپینې دانې پکښې وي غټ غټ چې لږه موږ تاسې پوهېږو چې والا دا ساګو سپلین ده او وجه یې څه ده امایلایډوس صحیح ده البته دا سپلین ته چې موږ تاسې ورته وګورو دا هم شفاف معلومېږي پیل معلومېږي وکس یا هم یعنې موم ته ورته وي صحیح ده او بل داسې دانې پکې لیدل کېږي لکه د ساګو لکه له دانامو څخه چې معلومېږي صحیح ده او کله چې موږ تاسې د مایکروسکوپ له نظره ورته وګورو نو ډاکټر صاحبانو په دغه کې د ارټریولز په والز کې صحیح ده وایټ بلف کې به موږ تاسې البته داسې شیان وګورو چې لکه د ساګو دانې غوندې سپینې متجانسې کتلې لکه بادام چې پکې پراته وي چې یوژولي پارنکایما یې اکثره وخت آهسته آهسته د دې په واسطه باندې ریپلیس کېږي صحیح خو دا خبره په یاد لرئ چې په دا ساګو سپلین کې اکثره وخت سایز یې ډېر نه غټېږي سایز یې هغه نارمل پاتې کېږي صحیح او دغه ته یعنې سپلینومیګلي نه پکې لیدل کېږي په دغه وخت او لاردوشیز سپلین بیا چې ته وایي ډاکټر صاحبانو لاردوشیز لارډ څه معنا فټ اپ فیکس د خوږ پشه صحیح شهم لکه د خوږ وازګه صحیح ده دا له نامه څخه یې معلومېږي لاردوشیز سپلین د خوږ وازګه سپین د خوږ وازګې مې نو تاسې نه لیدلی ما هم نه دی صحیح ده د خوږ وازګه چې څنګه شکل لري خو یوژولي فکر کوم همدغسې یو متجانس شکل لري صحیح ده لکه سپینې غوښې صحیح دا چې بالاخره سړی کټ کې البته د سپلین همدغسې جوړښت کې درلوده لکه د خوږ وازګه صحیح د خارجیان څخه ډېر استفاده کوي نو یو ته موږ تاسې یا په بل عبارت داسې لکه یوه نقشه صحیح ده مثلا نقشه په معلومېږي چې په مثلا د ځمکې نقشه مو لیدلې ده ټاپی دغسې یو جوړښت لري شبات د مایکروسکوپ له نظره که موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې بیا د سپلینیک ساینسز او یا هم سمال ارټریول چاپیره کنیکټیو ټیشو برخه کې موږ تاسې په خاص توګه سره ریډ پلپ وګورو یا ته وایټ پلپ صحیح ده د هغه ترسب کړی وي البته مایلایډ موادو او په یو وخت کې ډاکټر صاحبانو د لاردوشیز ډول کې بیا بالاخره سایز هم غټېږي سپلینومیګلي هم رامنځته کېږي دا په یاد لرئ صحیح
لکه په دغه ځای کې دغه ګورې هغه صابونه ته بیا دې اوس به یې پېژنئ که اوس هم یې پېژنئ دا کار به وي دا وایي چې بازار ته ولاړ شئ انګریزانو دا نه کې نه دي هغه دغه چې خرڅېږي هغه مسالجاتو دا شیان چې ډېر خرڅېږي هغو ته تاسو ساګودانې راوښیاست صحیح او دا چیش دي پاتې کېدای شي پښتو کې بل څه ورته وایي یا ساګو ورته وایي فکر کوم موږ تاسې نه پېژنو پښتو کې هم د ځینې نومونه له ځانه نومونه ورباندې شي پښتو کې وایي چې اشپزي ته لوېږي هغه دانې کمې اشپزي ته خو ډېر شیان دي یغو به هغه دی نه یغو به دغه ورته راخیستي یغو به البخاره ورته راخیستي یا ساګو دانه به دیم ساګو دانه پېژني ایم شور چې ورته ووایاست هغه ته ووایاست هغه مثالي چې خرڅوي نه دا دوی تکلیف هم وایي کې تصویر ښکاره کړي دا شی لري کې سته لري سته دا ډېر دي ځینې خلک استعمالوي نو ساګودانه ګورې دغه ځای کې وینه سپین لکه ساګودانې غوندې پکې کېږي سپلینومیګلي دونه ډېره نه ده نه دا نارمل سپلین ده او په دغه بل ډیشز ډول کې تاسو معلومیږي سپلین ډېر غټ شوی ده ډېر کلک وي دا چې موږ تاسو د پاسه لاس ورو ډېر کلک وي صحیح صرف یو دوه سلایډه پاته ده نور درس هم پای ته رسېږي امایلایډوس اپ لیور موږ تاسو پلیو ډاکټر صاحبانو دغه هم موږ تاسو داخلي بطني غړی ده او یوزولي رائټ اپر کوادرانټ کې وجود لري تر ټولو غټ غړی ده البته ډاکټر صاحبانو هغه سپلین ګوري لارډوس په وخت کې ممکن 1 کیلو ته رسېدلی وي په داسې حال کې چې د یې نارمل وزن 1 کیلو ده تر ټولو غټه خو دا ده نه لیور چې ګري رنګ لري په نارمل حالت کې خو که چېرته امایلایډوس پکې صورت نیولی موږ تاسې ورته وګورئ اینه به غټه سوي وي او رنګ به یې پیل خاصب چې ګري رنګ به یې په خاصب رنګ باندې اوښتی وي او واکس به معلومیږي کلکه به معلومیږي د هیستالوژي له نظره چې موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو نو امایلایډ موادو به په هیپاټیک لابیول کې ترسب کړی وي په خاص توګه سره په سپیس اف ډیز کې سپیس اف ډیز هو نو واټ از سپیس اف ډیز واټ از سپیس اف ډیز دا که چا درته ووایي دا معنا چې هغه په هیستالوژي کې ډېر تکړه ده ګوري ډاکټر صاحبانو لیور چې دا سره کوم شکل لري هیګزا ګونل نه دغه البته هیپاټیک لابیول یو سنټرال وین ده او په دغه ځایونو کې موږ تاسې پوهېږو هیپاټیک پورټل ټریډس دي صحیح له دې جملې څخه فرض کړئ دا داخلي پورټل وین چې ده هغه دغسې د یو ساینس په ډول سره له دغه سنټرل وین سره وصل شوی دی صحیح سنټرل وین سره وصل شوی دی او بل موږ تاسې پوهېږو چې دغه خپله دغه شی دغه رګ ته موږ چې وایي ساینسس صحیح دغه موږ تاسې پوهېږو داخل د خوا څخه دغه کوفر سیلز هم لري نه مکروپایلز او بل سکویمس حجرات لري انډوتیلیل نه همداسې ده که یا ساینس پوښل شوی ده خو لاندې د بیسمنټ ممبران ده او له هغو رادې خوا ته بیا دلته موږ ته څه شی وینو یو رقم کیوبایډل حجرات وینو چې هغو کیوبایډل حجرات ته موږ ته څه شي وایو آفرین دې ته هیپاټوسایټ وایو دا هم داسې کارډز په ډول سره پراته وي نه کارډز په ډول سره د دوه هیپاټوسایټ په منځ کې به بالاخره یو رګ تشکیلیږي چې هغو ته موږ څه شی وایو انټر هیپاټوسایټ کانالیکیولي یا بایلري کانالیکیولي همداسې ده که خو دغه د هیپاټوسایټ او د ساینس په منځ کې یوه خلا ده هیپاټوسایټ د ساینس په دې خلا ته څه شی وایي سپیس اف ډیز صحیح یوزولي دغه امایلایډ مواد چې وي اول په دغه ځایونو کې ترسب کوي په دغو ساحو کې صحیح سپیس اف ډیز کې ډېر زیاتېږي او بالاخره دومره زیاتېږي چې بالاخره په دغه هیپاټوسایټ باندې فشار اچوي او د هغو د اټروفي سبب کېږي په نتیجه کې ریپلیس کوي یعنې په امایلایډوسس اول په اینه باندې ډېر زیات تاثیرات نه لري سره له دې چې امایلایډوس وي خو لیور فنکشن ټیسټ که موږ تاسې ورته وکړو هغه نارمل وي وظایف یې خو د وخت په تېرېدلو سره یې وظایف کمیږي ولې فریشر اټروفي یا هم ډیجنریشن د هیپاټوسایټ صورت کې صحیح انشاءالله په دې خبره باندې سر خلاص وو ته شی نور کې پاته نه سو ښه دغه ځای کې تاسو ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو دغه ګورې دغه یو سنټرل وین کومه دی په دې کې دغه یو دی نه او بالاخره دغه چې ده پورټل وین ده دا هیپاټیک ارټري دی فکر کوم نه داسې ده که خو خبر سره دغه هیپاټوسایټ دی ګورې او دلته ساینسس دي
په دغه ځایونو کې دغه ګلابي چې تاسو معلومیږي ټول امایلایډ مواد چې دې ترسب کړی دی او دغه خپل طریقې دي د کانګو تلوین چرمانه چولې دي. امایلایډوس په خاطر تر ازو ډاکټر صاحبانو په زړه کې هم امایلایډوس واقع کیږي ډاکټر صاحبانو او ډیر زیات واقع کیږي کامن ده لکه پښتورګو کې زیات واقع کیږي صحیح ده. او عموما په خاص توګه سره په پرایمري ډاکټر صاحبانو او سیکنډري په دواړو کې خو یوزولي په پرایمري کې ډیر زیات تر سیکنډري واقع کیږي صحیح. البته د زړه امایلایډوسیس صحیح سو ډاکټر صاحبانو په صورت عموم کې په زړه کې چې کله امایلایډوسیس واقع کیږي د شکل نظر کې چیرته موږ تاسو ورته وګورو زړه به سره کمی غټ په معلومیږي او ایکسټرنل سرفیس د زړه د باندې خوا به موږ تاسو وګورو یو قسم پیل به معلومیږي لدې په سره په یوه چې ته وایي یو شی پکې ستا او ترانسلوسنت واکسي لکه مثلا مومسي لکه موږ چې زړه په موم کې نیولې وي دغه سره معلومیږي صحیح ده. او د پیریکارډیم او انډوکارډیم او د هم د والونو په برخه کې کوم تاسو ته وګورو نو ځینې نارډیولر مواد به وګورو چې په ساحه کې ترسب کړي ده لکه د ساګو دانې چې ما تاسو ته مخکې درته وویل صحیح. مایکروسکوپ له نظر ډاکټر صاحبانو عموما تر سمال برانچ د کورونري ارټري په دغه ساحو کې او یا هم موږ تاسو په ځینې وختونو کې ډاکټر صاحبانو کتلای سو دي مایکارډیل فایبر چاپیره چې دغه پیش ته عموما موږ تاسو رینګ فایبر سم وایو دغه امایلایډ مواد ترسب کړي صحیح. نو دا خطرناک ده ډاکټر صاحبانو نه خطرناک ده کنه ده او تاسو خو نه د چنن وایي امایلایډوس باندې آهسته تاسو فرض کړئ چې دغه زړه ده صحیح دا څه ده زړه ده و ده و زړه دغه څه شکل لري هغه ځینې خلک دغه څه لیکي نه دا خو کافر ولا کوم چې زړه ده بیا یو داسې غشای کې استلې نه غشای چې استلې او زړه ده تاسو زړه لري تر اوسه دا ډایسیکشن وای دا زړه څه چې مشترک کړي چې رښتیا وایي د مینه او محبت او شوکي او دغه شی ټول پتا کړي وای ورته د ما وظیفه یوازې ویره پمپ کول دا نور اسی بکواس ته وروره دا څه ده کنه ده اول خو زړه دغه شکل ولا کله لکه د خلک چې لیکي زړه هغه شکل لکه ما چې رسو صحیح. دا فرض کې زړه ده او له زړه څخه یو غټ رګ دی باندې وتلی ډاکټر صاحبانو چې دې ته موږ څه شي وایو سیسټمیک اورټا. سیسټمیک اورټا تر ټولو لومړی دلته چې د پورته کېږي رایټ او لیفټ کورونري ارټري وکړي او بالاخره هغه راځي یو پوسټیریر یو انټیریر نه لاندې ډیسینډینګ کورونري ارټري او بالاخره هغه بیا دلته په دغه ساحو کې موږ تاسو پیژو سرکمپلیکس کورونري ارټري او بالاخره په وړو ارټري دغه کې کورونري ارټریانو کې ویشل کېږي صحیح. نو موږ تاسو پیژو فرض کړئ چې دغه یو کورونري ارټري ده تر دغه چاپیره کې چیرته امایلایډ مواد ترسب وکړي نو د داخلي لومینې نه کوچنی کېږي که دغه ډیسټل برخه یې له چی سره مخ کېږي اسکیمیا سره او دغه اسکیمیا ممکن تر ډېره وخته پورې د ایمای سبب نه کېږي خو بلکې د انجینا سبب کېږي او د اسکیمیک اټروپي سبب کېږي د زړه د دغو برخو صحیح. زړه د اسکیمیک اټروپي سبب کېږي ډاکټر صاحبانو او دغه دوامداره دا خلک به انجینا هم لري دا په یاد لري یس استاد موږ خو ویل چې په زړه کې ریسټرکټیو کارډیومایوپاتي امایلایډوس سره مابین څخه نو فکر کوم په انټرسټیشن کې دا امایلایډ ترسب ا دې موږ د استاد خبره ده لکه شپږ تر ګولیا مخکې ما تېرېږه او زه درته وایم صحیح یو خو دا خبره ده چې تر د اسکیمیک اټروپي سبب کېږي بله خبره دا ده دلته ډېرې خبرې نورې هم ستا پکې بل که چېرته داسې و چې تر بخشش تر کارډیک مایوسایډ چاپیره ته وځي دا نو چې سبب کېږي ریسټریکټیو کارډیومایوپاتي صحیح. فرض کړئ موږ تاسو پیژنو ډاکټر صاحبانو چې دغه یو کارډیک مایوسایډ ده دغه بل کارډیک مایوسایډ ده او دغه بل کارډیک مایوسایډ ده فرض کړئ دغه بل خو که چېرته مثلا په دغو ساحو کې ترسب وکړل نو تاسو پیژنئ دغه څارنه دي چې دغه حجرات به ممکن یا نارمل وي یا به پرېشر اټروپي ورباندې سوي وي صحیح ده خو دغه حجرات بیا اوس صحیح تقلص کولی شي نشي کولی نو څارنه دي چې حجرات په وجود لري خو تقلص ته یې نه پرېږدي دې ته بیا موږ څه شی وایو ریسټرکټیو کارډیومایوپاتي. بل کار هم پکې کېږي صحیح بل کار پکې کېږي هغه څنګه کار پکې کېږي ډاکټر صاحبانو هغه داسې کېږي چې کېدای شي چې په کنډکټیو سیسټم کې بعضې وخت ترسب وي چې کنډکټیو سیسټم صحیح موږ تاسې پوهېږو زړه د خپل تقلصاتو دپاره دوه هغه لري یو پیس میکرز لري
یا دوه نوډز لري دې ته موږ څه وایو اس یا ساینو ارټریل نوډ او بالاخره دلته یو بل نوډ ته د وینټریکل دلته څه وایي ای وی نوډ د دې څخه درې تار راغلي دي نه anterior posterior intermediate internodulار برانچ صحیح ده او بالاخره موږ تاسو پیژو د لیفت ټو رائټ کې بیا تقسیم شوی دی یو هم لیفت بندل برانچ بل رائټ بندل او بالاخره هغه بیا وړو وړو تارو کې سپیشل وشل شوی دی هغه ته موږ پرکینجي فایبرز وایو نه دته موږ چې وایي کنډکټیو سیستم په دغه کنډکټیو سیستم په دغه تارونو کې بعض وخت ترسب کوي متاسفانه صحیح مثلا کېدای شي په دغه ساحه کې وکی کېدای شي دغه کې وکی کېدای شي په دغه ساحه کې کېدای شي تا په خپل اسینوډ کې بعض وخت ای وی نوډ اسینوډ کې دغه بیا چې راوځي کوي اب نارمل هارت ریدم یا هم اریتمیاس صحیح ځکه چې هغه کنډکشن صحیح نه کیږي د الیمنټری کانال ډاکټر صاحبانو هضمي کانال له خولې څخه نیولې تر مقعده په هره برخه کې واقع کېدای شي بیا دې لري صحیح په هره برخه کې او په هره برخه کې خپل اراز او علایم رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو صحیح خو خاصه توګه سره ریکټل او جنجایول زیات دي نو په دې خاطر موږ تاسو بایپسیانې عموما له دغه ساحو څخه اخیستلی شو او ګلوسلوم ډېر زیات دي صحیح په هره برخه کې واقع کېدای شي له دې جملې څخه اکثر وخت په ریکټم او په ژبه کې یو رقم دانې جوړوي ګوري ټیومر غوندې سیډو ټیومرز سړی فکر کوي چې دا کینسر په ژبه کې دونه ملکه پرون چې ما تاسو پکچر کې هغه اوله وښول نه ژبه کې غټې غټې دانې وي او له هغو څخه موږ تاسو بیا بایپسي راخلو صحیح خو متاسفانه دا خبره په یاد لرئ چې د جنجیوا بایپسي هم موږ تاسو سره ډېره مرسته نه کوي په تشخیص کې خو یوزولي په ژبه کې او دا ژبه د دغو کسانو دونه غټه شوې وي دې ته موږ تاسې ماکروګلاسیا وایو صحیح ماکروګلوسیا ډېرې علتونه لري یو علت هم کېدای شي د مایلایډ ترسب یو قسم متجانسې کتلې وي ما تاسو ته په پرون پکچر کې درته وښول ډاکټر صاحبانو او دا خبره په یاد لرئ په ځینې نورو غړو کې هم امایلایډوس واقع کېږي لکه پیچوټري ګلینډ تایراید ګلینډ اډرینل ګلینډ سکین لیف نوډ ریسپیریټري ټریکټ پیریفرل اینډ اوټونومیک نرفز په دغو ټولو کې امایلایډوس واقع کېږي او مربوطه ستونزې رامنځته کوي اوس راځو اخري برخې ته ډاکټر صاحبانو امایلایډوس کسان به څه کوي دا څنګه کېږي مړه کېږي ژوندي کېږي خطرناکه ده دغه د یا تاسو چې مریضان راشي هر مریض په پای کې دا خبره حتما درڅخه کوي ډاکټر صاحب دا مریضي تاواني ده او تاسو به دا ورته وایئ چې نو کومه مریضي د چا په ګټه ده صحیح هر مریضي تاواني ده نه خو په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو دې مطلب دا ده چې د دې انظار څنګه دي یعنې پراګنوز څنګه ده صحیح د دې امایلایډوس پراګنوز چندان خوندور نه دي ډاکټر صاحبانو خصوصا د پرایمري صحیح خصوصا او په هغه وخت کې ډېر خوندور نه دي چې کله یې اراز زیات ورکړي وي او ډېر غړي متاثره کړي وي غړي ډېر ونیول نو دا معنا چې اکثر او خاص توګه سره پښتورګي نو ممکن حتی د مرګ سبب هم شي صحیح دا په یاد لرئ خو ډاکټر صاحبانو که چېرته په وخت سره مداخله وسي په وخت سره تداوي ورته شروع سي نو بیا یې انظار صحیح وي په خاصه توګه سره د سیکنډري امایلایډوسس مثلا سیکنډري امایلایډوس کې موږ تاسو پیژنو وجه چې کرونیک انفلمیشن مثلا که چېرته ټي بي له وجې څوک په امایلایډوس اخته ده موږ د ټي بي ټریټمنټ وکړو په عین وخت کې مو په هغه کې ورسره امایلایډوس هغه ګوري بیرته ریورسیبل دي دا حالتونه امنشا چې کله د امایلایډ اسوسییټډ پروټینونه ورباندې قطع سي چې دوامدار ورته روان لکه سی ریاکټیو پروټینونه صحیح ده یا اکیوټ فیز ریاکټان پروټینونه نتیجه کې دغه حالت ټول بیرته ریورسیبل کېدای شي چې موږ تاسې هغه سبب تداوي دا په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو صحیح او یا مثلا که چېرته مثلا د مونوکلونل دغه پلازما سیل ډیسکریسز وي نو موږ تاسې صرف امینو سپریسنټ ورته ورکوو او یا هم دغه پلازما حجراتو ته مثلا کیموتراپي ورکوو دغه هم موږ تاسې پلازما حجراتو مشکل حل کړو مثلا ملټیپل مایلوما هغه مو تداوي کړو امایلایډوس یې خپله ورسره له منځه ځي صحیح خو متاسفانه چې اکثره وخت ډېر غړي کې نیولي وو نو بیا یې انځار ډېر خراب دي او د مرګ سبب کېږي په خاص توګه سره د پښتورګو او د زړه د امایلایډوس څخه وروسته صحیح ستاسې هغه مریضان